لویه مشورتي جرګه چې په کابل کې جوړه شوې وه د یوې پریکړې لیک په صادرولو سره یې حکومت ته د پاتې شوي 400 طالب زندانیانو د خوشي کولو سپارښتنه وکړه او ولسمشر اشرف غني په دې اړه 2 ځانګړي فرمانونه لاسلیک کړل. په دې اړه دلته په کالیفورنیا کې ځینې افغانان داسې څرګندونې لري. دغه پیسې چې د افغانستان دولت پر دې جرګه باندې ولګولې دا پیسې پر ډیرو مهمو پروژو باندې هم کارېدلی سوی. زه د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ یم. زموږ په ټوله ولسوالۍ کې نه مکتب شته نه کلینیک شته او نه داسې طالب شته چې هغه دې لوستی وي چې هغه دیني زده کړې دې یې کړې وي. ټول شنې مټکورې راټولې شوي دي او پر افغانانو باندې حکومت کوي، وژنې کوي، سړکونه ورانوی، پلچکونه ورانوی. بیاین رویم رفته حقیقت بگوییم کی از افغانستان که طرفدار صلح نیست؟ ما باشم تمام این 14 قومی که در افغانستان است طرفدار صلح است، ولی دولت و حکومت افغانستان تا هنوز موفق به این نشده که به تمام افغانها ثابت بسازه که صلح با کی طرف کیست. که څه هم ځینو افغانانو ته د حکومت د سولې دریځ نه دی روښانه چې سوله له چا سره کوي، خو نور بیا وایي چې دولت باید له طالبانو سره سوله وکوي. د جرګې په باره کې خو زه ډېر خوش نظره یم. بهترین کار ده که طالب ده که دې خواته ټول افغانان دي او هېڅوک طالب که طالب جوړ شوی که هر څوک دا د محیط لاسه شوی نو که چېرته آرامي راسي، امنیت راسي، هېڅوک نه غره ته جګېږي نه جنګ کوي. افغانستان نور د جنگ تحمل نه لري. کونډې رنډې یتیمان او دوی نور دغسې حالاتو ته نور په تنګ راغلي دي. ګڼ شمېر افغانان د لوی مشورتي جرګې وړاندیزونو ته هرکلی کوي او په دې ټینګار کوي چې دولت دې د طالبانو 400 بندیان زر تر زره خوشي کړي. 400 دي که 480 بندیان دي دا دې ټول خوشي شي. ولې چې زموږ هدف دا دی چې سوله په افغانستان کې راشي. که څه هم په لنډو څو راتلونکو ورځو کې به بین الافغاني مذاکرات پیل شي، خو افغانان هیله لري او په طالبانو غږ کوي چې دا مذاکرات دې څو پړاویزه نه شي او سوله دې ومني. دغه راز طالبان هم زموږ خواست دا دی او زموږ غوښتنه ته دا دی چې دغه شته فرصتونو نه ګټه واخلي او د دوی دغه سوله 100% او عملي کړي. زما غږ د افغانستان د ملت د مخالفینو په لپاره دا دی چې راځي نور نو جنگ بس دی، نور نو ورور وژنه بس ده، نور نو وینه تویول په افغانستان کې بس دی. راځي نور نو د الله لیاز وکړي، راشي سولې ته غاړه کښېږدي او د افغانستان حکومت سره سوله وکړي تر څو د افغانستان ملت په یو امن فضا کې وشي کولی چې خپل ژوند مخکې ویسي. په ټول امریکا کې افغانان د سولې مذاکرات ته چې د قطر په پلازمینه دوحې کې به پیل شي مثبتو پایلو ته یې سترګې په لاره دي. برېښنا تحریک د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، کالیفورنیا، سان دیېګو.